السلام علیکم ګرانو شاګردانو، خدای وکړي چې د پرون ورځ مو په خیر تیر شوي. بیا هم راځو د اول صنف ریاضي درس ته. په تیر درس کې موږ منفي ویل. منفي موږ داسې تعریف کړل چې منفي په لغت کې کمولو ته وایي او د حساب په اصطلاح کې د لوی عدد څخه د کوچني عدد کمولو ته منفي وایي. ښه ګرانو شاګردانو، بیا هم راځو د منفي مطابق نور مثالونه هم یو څو مثالونه درته کاروم. خدای وکړي چې تیر درس مو زده سوي وي او کورني کارونه مو هم سم کړي. ښه ګرانو شاګردانو، په دا شکل کې که چیرې تاسې متوجه سئ، بیا هم پاڼې مشترک کوو چې د پاڼې په واسطه سره موږ مثالونه حلوو. درې پاڼې څخه یوه پاڼه کم سوې دي، نو پاتې کېږي درې پاڼې موږ لرو. د درې پاڼې څخه چیر سوې دي، یوه کم سوې دي، نو دلته پاتې کېږي څو پاڼې ګرانو شاګردانو؟ څو پاڼې ځینې کم سوې دي؟ یو پاڼې ځینې کم سوې دي، نو دلته پاتې کېږي، تاسې پوهېږئ چې دلته پاتې کېږي دوه پاڼې. بیا هم څلور پاڼې لرو ګرانو شاګردانو، دوه پاڼې ځینې کم کړي دي او دلته پاتې سوي دي څو پاڼې؟ دوه پاڼې. دلته په لاندې شکل کې هم پنځه پاڼې دي ګرانو شاګردانو، یو پاڼې ځینې کم کړي دي، پاتې سوي دي څلور پاڼې. ښه ګرانو شاګردانو، د لاندې مثال خانه خالیانې کولی شئ تاسې خپله ډک کړئ. راځو بلې صفحې ته ګورئ، بیا هم مثالونه مشترک کول سوي دي. خلیانې دي، رومیانې دي، دغه په واسطه سره هم موږ کولی شو چې شکو دا په واسطه سره هم موږ کولی شو خپل مثالونه حل کړو. که چیرې موږ دلته څو خلیانې ولرو؟ شپږ دانې خلیانې لرو، نو دلته لیکو شپږ خلیانې منفي دلته لرو څلور خلیانې. وایي که د شپږ خلیانې څخه څلور کم کو، راسي چې څلور ځینې کم کو، وبګورو چې څو خلیانې پاتې کېږي. دا یې دوه ځینې کمو، دا یې درې دانې، دا یې هم څلور دانې. نو په پوهېږو چې دلته د که شپږ څخه څلور ولاړ سي پاتې کېږي څو خلیانې؟ دوه خلیانې. رومیانې لرو ګرانو شاګردانو، دغه رومیانو څخه دلته څو دانې رومیان؟ یو دوه درې څلور رومیانې لرو، نو دلته لیکو څلور رومیانې. دوه رومیانې ځینې کم سوي دي، دلته لیکو دوه رومیانې ځینې کم سوي دي. راځو ځینې کمو یې ګورو چې څو پاتې کېږي، څو دانې رومیانې دلته پاتې کېږي. راځو دا یو رومی کموو، دا یې بل دانه ځینې کموو، پاتې کېږي دلته څو دانې رومیانې؟ دوه دانې رومیانې پاتې کېږي. دا بل خانه خالي هم تاسې کولی شئ خپله ډکې ګرانو شاګردانو. دا هم زموږ د نن درس ګرانو شاګردانو. ګورئ په دا درس کې هم خانه خالیانې ستاسې کورني کار هم دی او یوه دانه زه درته حلوم. نور تاسې کولی شئ چې دا خانه خالیانې په خپل کتابچو کې ورسوئ او ډکې کړئ. که چیرې موږ ته مثلا دلته مثالونه راکول سوي وي ګرانو شاګردانو، موږ ته دلته مثالونه راکول سوي چې دلته موږ ته حسابل دي، وایي څو دانې مثلا چاکلیټ موږ دلته لرو؟ یو دوه درې څلور اته دانې چاکلیټ لرو. که درې ځینې کم کو، دلته به څو دانې چاکلیټ پاتې سي؟ اته دانې چاکلیټان لرو، دا درې دانې ځینې کموو. دلته په دا عددونه موږ ته خپله راکول سوي دي. موږ ګورو چې څو چاکلیټه دلته پاتې سوي دي. د اته چاکلیټو څخه چې درې کم کو، پاتې کېږي څو چاکلیټه دلته؟ پاتې کېږي پنځه چاکلیټه دلته. کولی شئ دا نور هم تاسې دغسې سوادسیي کې یا هم سوادسیي یا هم داسې دایره پرې وګرځوئ په نښه کې. راځو دا هم ستاسې بل کورنۍ دنده دي ګرانو شاګردانو. دغه هم تاسې کولی شئ چې چیش کې که چیرې دوه لیمو دلته ولرو، یوه لیمو مو ځینې کم کړي دي، پاتې سوي دي یو لیمو. دا نور کولی شئ تاسې خپله ځواب کې. ښه ورځ درته غواړم، تر بلې ورځې دپاره ښه لارې چارې. ښه ګرانو شاګردانو، ښه ورځ درته غواړم، تر بلې ورځې دپاره ښه وخت درته. خدای پامان.